مولوي صاحب حمید الله ولدي حاجي تازهګل، مولوي صاحب حمید الله ولدي حاجي تازهګل، مولوي صاحب خان محمد ولدي محمد غني، مولوي صاحب دلبرجان ولدي ملا شعبران مرحوم. سمرا غمگین حالات شل خدایا هاری خدان پیرق دی آوازونا سمرا ورجن حادثات زاوی زړونه هاری خدان پیرق دی آوازونا. مولوي صاحب دوست محمد ولدي مولوي ولي محمد، مولوي صاحب صديق الله ولدي مولوي عبد القادر، مولوي صاحب رحمة الله ولدي مولوي صاحب عبد الله، مولوي صاحب رشيد أحمد ولدي حاجي عبد الله. روحانیو کو جوړ کړي قطارونه هاري خدای پیرق دی آوازونه څوک به قید یا څوک شهید شي هر خدای پیرق دی آوازونه. مولوي صاحب روح الله ولدي روزي خان، مولوي صاحب سويد الله ولدي حاجي جلال خان، مولوي صاحب سليم الله ولدي حاجي قندل، مولوي صاحب سيد آغا ولدي محمد سليم، مولوي صاحب سيد جان ولدي نوروز. چابا د خاورو سره خاورې شي هډونه هاري خدای پیرق دی آوازونه د روحانیو کو جوړ کړي قطارونه هاري خدای پیرق دی آوازونه. مولوي صاحب سيد مرجان ولدي حاجي نوران، مولوي صاحب شوکت علي ولدي شيبل خان، مولوي صاحب صالح جان ولدي مرحوم ميراجان، مولوي صاحب صديق الله ولدي محمد غوث، مولوي صاحب عبد الرازق ولدي مموس. سینې بیا لمبلم بشوي هاري خدای پیرق دی آوازونه وزړه یې بل د فراقت شو زړونه هاري خدای پیرق دی آوازونه د روحانیو کو جوړ کړي قطارونه هاري خدای پیرق دی آوازونه. مولوي صاحب عبد الرحمن ولدي مرحوم زاجي، مولوي صاحب عبد الرحمن ولدي مرحوم عزت الله، مولوي صاحب عبد الرحمن ولدي ملا صاحب قلبي، مولوي صاحب عبد الرزاق ولدي ملا عبد الحميد، مولوي صاحب عبد العلي ولدي غلام محمد. ګمان مې نشي چې بیا راشي هاري خدای پیرق دی آوازونه د وفا محبت نه جوړ کړي دي دامونه هاري خدای پیرق دی آوازونه د روحانیو کو جوړ کړي قطارونه هاري خدای پیرق دی آوازونه. مولوي صاحب عبد الله ولدي محمد راشد، مولوي صاحب عبد المجيد ولدي عبد الجليل، مولوي صاحب عبد المجيد ولدي محمد رحيم، مولوي صاحب عبد الولي ولدي نور الله، مولوي صاحب عبيد الله ولدي طاهر زيد، مولوي صاحب سيد علاوي ولدي سيد بنيان محمد آغا. سپینې جامې سپینې پګړۍ دي هاري خدای پیرق دی آوازونه سپینې جامې سپینې پګړۍ دي هاري خدای پیرق دی آوازونه. مولوي صاحب عالم محمد ولدي تاج محمد، مولوي صاحب علي محمد ولدي حاجي محمد، مولوي صاحب رضوان ولدي محمد قاسم، مولوي صاحب فضل باري ولدي مولوي احمد جان، مولوي صاحب فضل غني ولدي مولوي نيك محمد، مولوي صاحب فضل كريم ولدي وزير گل. دی پاک رسول په قدم اخلي قدمونه هاري خدای پیرق دی آوازونه
مولوي صاحب كمال الدين ولدي زادت مرحوم مولوي صاحب بن احمد ولدي قربات مولوي صاحب لطف الله ولدي حاجي ليك محمد مولوي صاحب محب الله ولدي مولوي حضرت مولوي صاحب محمد ابراهيم ولدي خليفه محمد اسماعيل صاحب مولوي صاحب محمد آدم ولدي الحاج مساخر منسی پاشاڑا پوسی شاڑا ہری خادر پیرات دی آواز منسی پاشاڑا پوسی شاڑا ہری خادر پیرات دی آواز ونورانی چہرو پر جوشیاں بارون ہری خادر پیرات دی آواز روحانیو کو جوڑ گھڑی تا تارونا ہری خادر پیرات دی آواز مولوي صاحب محمد اكرم ولدي عبد الرحمن مولوي صاحب محمد انور ولدي حاجي عبد الجبار مولوي صاحب محمد انور ولدي حاجي مرجان مولوي صاحب محمد بشير ولدي حاجي كجير مرحوم مولوي صاحب محمد طائب ولدي حاجي كازول شبنم لگاد پاسب گلنو خون کوي پگڑی مسپینی سپینے پسرنو خون کوي شبنم لگاد پاسب گلنو خون کوي پگڑی مسپینی سپینے پسرنو خون کوي پگڑی مسپینی سپینے پسرنو خون کوي مولوي صاحب محمد رحمان ولدي حميد ولد مولوي صاحب محمد رفيق ولدي سلطان جان مرحوم مولوي صاحب محمد سليم ولدي الحاج عبد الغني مولوي صاحب محمد شاه ولدي معلم اكبر شاه مولوي صاحب محمد شاه ولدي عالم ولد الله مولو زندگی کڑلا ودانا وزرو کی موڑی ودانا راتونه ډیر دي او مخازنان کم شي دا بنو پات کیو دا خدای دې وخت کی نالو یا سرچنا مولا سينو سنيروانا نالو یا سرچنا مولا سينو سنيروانا تکرار لگا بل بل کتابونو خون کوي پگڑی مسپینی سپینے پسرونو خون کوي شبنم لگا د پاسب گلونو خون کوي پگڑی مسپینی سپینے پسرونو خون کوي مولوي صاحب محمد شاه ولدي عالم ولد مولوي صاحب محمد شفيع ولدي خير الله مولوي صاحب محمد صابر ولدي حاجي شاه مولوي صاحب محمد ضياء الدين ولدي فخر الدين مولوي صاحب محمد صديق ولدي حاجي كامل مولوي صاحب محمد علي ولدي عبد الرزيق یو نام د یو احساس د انبیا د وراثت الله تعالی بکل د ملګرو امامت حاصل مکو مشاله د تیارو ترناګانو کوي رهنمایي د حق لارې د امت کوي رهنمایي د حق لارې د امت ولاس کې مو قلم په تحریرونو خون کوي پگڑی مسپینی سپینے پسرونو خون کوي شبنم لگا د پاسب گلونو خون کوي پگڑی مسپینی سپینے پسرونو خون کوي مولوي صاحب محمد علي ولدي محمد كريم مولوي صاحب محمد علي ولدي الحاج محمد ظريف مرحوم مولوي صاحب محمد رشيد ولدي مناح حضرت نور مرحوم مولوي صاحب محمد قاسم ولدي شاه نوروز مولوي صاحب محمد نعيم ولدي محمد قاسم احمد الرسل دغه چې فکر لا وجاته کړي اراده ده روحانه روح په فقاهت باندې سینده کوي بشفاعت ګناهګارو په قیامت کې دا علم د دربار رسالت یو خزانه ده دا علم د دربار رسالت یو خزانه ده دا ځکه عالمان په منبرونو خون کوي پگڑی مسپینی سپینے پسرونو خون کوي
شبنم لکه د پاسه په ګلونو خوند کوي پګړۍ مو سپینې سپینې په سرونو خوند کوي مولوی صاحب محمد نواب ولدي بسم الله مولوی صاحب محمود ناصر ولدي هدایت الله مولوی صاحب میر آغا ولدي هدایت الله مولوی صاحب نجم الدین ولدي حاجی علاء الدین مولوی صاحب نصیب الله ولدي رئیس خان مسلم ابو داود ترمذی مبارک شاه نسائی ابن ماجه بخاری مبارک شاه غلام متحرر کی ذکر لی نافذہ تفسیر معانی مبارک شاه نافذہ تفسیر معانی مبارک شاه ہر قول کو پشان دلالونو بنگوی پګړۍ مستینې سپینې په سرونو بلګوي شبنم لکه د پاسه په ګلونو بلګوي پګړۍ مستینې سپینې په سرونو بلګوي مولوی صاحب نصیب الله ولدي رئیس خان مولوی صاحب نصیر احمد ولدي راز محمد مولوی صاحب نظر محمد ولدي الحاج غازی مولوی صاحب نظر محمد ولدي عيد محمد مولوی صاحب نعمت الله ولدي ملا شرحان مولوی صاحب نعمت الله ولدي عتیق الله حاصله وعده مدعي ولویه فریضه کړه شیطان ته مو څرګنده د تذلیل یو نشانه کړه ځوانانو مالا نقشې د تقوا په دولتونو الله مو په عرفان او په پوهنې ښایسته کړه الله مو په عرفان او په پوهنې ښایسته کړه امامونه صفت دي په شعرونو خوند کوي پګړۍ مو سپینې سپینې په سرونو خوند کوي شبنم لکه د پاسه په ګلونو خوند کوي پګړۍ مو سپینې سپینې په سرونو خوند کوي مولوی صاحب نور الله ولدي حاجی امیر جان مولوی صاحب ریاض محمد ولدي حاجی دستگیر مولوی صاحب هدایت الله ولدي محمد سعید دي مولوی صاحبان من خلاصو خامخا او کوم په غلطي باندې سوي دي هغه خپل وجه شي خپل دستار ترلاسه کوي اوس د حافظان ټول موته متوجي شي حافظ صاحب طارق ولدي جمعبل حافظ صاحب محمد ولدي عيد محمد حافظ صاحب نور الرحمن ولدي گل باز خان حافظ صاحب تاج الدین ولدي گل احمد حافظ صاحب توسین ولدي یار خان اجیار جان سسپین زالی گلا کستوری دا اسمانا دا دا انبیاء وارثانا دا دا انبیاء وارثانا دا ارمانو غټای مو ګل شوی دا دا انبیاء وارثانا سرنګارنګي نظارې شوی د بوستانا دا د انبیاء وارثانا سپین زالیږي لکه ستوري د اسمانا دا د انبیاء وارثانا دا د انبیاء وارثانا خدایا چې زری خزانه کړې دا د انبیاء وارثانا خدایا چې زری خزانه کړې دا د انبیاء وارثانا لډېرا وخت مو په زړو کې وارمانا دا د انبیاء وارثانا سپین زالیږي لکه ستوري د اسمانه دا د انبیاء وارثانا دا د انبیاء وارثانا پورې غافل نشئ ملګرو دا د انبیاء وارثانا شو در په غاړه مسؤلیت د ټول جهان دا د انبیاء وارثانا Abandida. دا د انبیاء وارثانا
د منصف دغه یو ارمان دی دا د انبیاو وارثانه چې مناسب شي شفاعت د خپل جانان دا د انبیاو وارثانه دا د انبیاو وارثانه سپین ځلیږي لکه ستوري د اسمانه دا د انبیاو وارثانه دا د انبیاو وارثانه دا د انبیاو وارثانه یو د خدمتګاران ملګري خپل نومو ته متوجه شي او خپل مسؤل سید الله کوم دا غټول ay deglolo sa kuma gare ki degi bani gare ki tawara sa khol mo to mutawajjih sa dua ki sayyidullah dadwir asadullah nurul haq abdul basir wal wadin khanwal aid mahmud samarwal naim abdul karim khalil sanaullah siddiq gulmir rahman rahimullah ghamam rahimullah nurullah ruhullah shamamad zabihullah او مو تاسو ته خواهش ته جيب باندې کې د سفر کې مالي برابر کیږي تاسو جيب باندې راشي اوس په پروګرام په اخیری حصہ کې د موږ لړۍ لري راغلی مېلمه جناب خلیفہ صاحب مبارک د محمد نوري چې کراچۍ ته تشریف راوړی دا هغه به تاسو ته اخیری اختتامیه دعا وکړي جناب خلیفہ صاحب بل راوخ شوفي بل يورا واحد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين والتقوى وأجر بالهدى والهدى وبالهدى أجمعين اللهم يا ربي لك الحمد كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على جميع الانبياء والمرسلين وعلى كل ملائكته المقربين وعلى عباده الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين وارحمنا معهم بفضلك وكرمك يا رؤوف يا رحيم الى الذين قد جلال كل ذاته روح رسول الله